ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته به د سیټ دا پټو تاسو وینئ یقینا د مولانا او مریم نواز خلکو هغه هنګامه راغستې ده طبیعي چې دا دواړه چېرته چا نیولي دي نو داسې غویمه جوړه کړې ده. د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره دا که هر څه دي بهرحال خو دا چې کوم دی زموږ مشر دی چونکې دا نه چې یاره زه د ده په پارټۍ کې یم خو ډېر ملګري هغه د دې مولانا پارټۍ والا ټارګېټ کوي چې راشئ اوس تاسو مشر دا چلو کو ستاسو مشر دا چلو کو د صرف زه تاسو ته یم چې دا مشر چې تاسو په زینا کې لیدلی دی چې دا خبرې پسې تاسو شروع کړي دي. د وصال هغه ویډیو به هم کتلي او که یم نیم کتلي نو بس راشئ په دې ویډیو کې تاسو وګورئ چېرې دی دا څه نمونې نخرې کوي دا خوله کله داسې کوي کله داسې کوي څومره دا غلط کار ده کړی دی د ویډیو تاسو وګورئ. وای بچی نه د عمران خان جلسه کې هغه عمران خان چې هغه تا چې لوچۍ سره ویډیو جوړه کړې وه نو مونږ خو پرېږده وکنه ځکه نه واټ از دی. یقینا تاسو به دا ویډیو کتلي د ده په چینل ملګرو تاسو به د دې وصالي دا کوم ویډیو چې دی دا کتلي ده چې یاره دغه مولانا د پارټۍ والا ته وایي چې یاره اوس راشئ اوس په کومه تاخ کې اچوئ کله مختلف قسمه خبرې به تاسو د کتلي. د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې داسې قسمه پروپیګنډې یا داسې قسمه پوسټونه نه دي پکار. بهرحال دغه مشر چې کوم دی که هر څه دی د سیاستدان په لیاس به دی بهر کو چې زاړو دی سیاستدان دی نه خو یو عالم دی او په یو عالم پورې داسې پروپیګنډې یا داسې پیشاړې کول دا ډېر غلط کار دی. که نه چې په بل عالم پسې څوک خبره کوي نو هغه څوک داسې غوږ نه وړي چې یاره راشه مطلب په بل عالم پسې چې څوک خبره کوي نو ډېر خلک راپاسي چې یاره دا چل دی او چې کله په مولانا پسې خبره شي نو ډېر خلک بې خوشحالېږي. دا څومره د افسوس خبره ده که سیاستدان په خپل ځای دی خو یو عالم دی بیا دا چې یو مشر دی او د مریم نواز خو زه یم چې د هغه د نوسۍ په ځای باندې راځي د نوسۍ په ځای باندې نو دا دواړه به د یو بل سره څوک د دغې معمولي پټونه تاسو دومره هنګامه جوړه کړه. دا ویډیو سره چې کوم دی مولانا پارټۍ والا شیر کوي چې څومره کسان دا ویډیو سره شیر کوي او ټول په هغه خلکو لعنت وایي چې یاره څوک په دې مولانا پسې یا وغیره په نورو عالمانو په دې پسې خبرې کوي نو دا نه دي پکار. هر حال دا د پارټۍ د سیاستدان دغه سره تړلې خبرې دي چې یاره هغې د ده په اوږه سره کې خو بې حیثیت د خپل پلار یا د هر څه چې د هغه به د خپل لور په حساب باندې دغه کړي چې یاره نو دا د دوی په نظر کې دغه نشته چې څوک د چا نه خبر نه وي چې یاره دا دوی په کم نیت باندې مطلب دا پټو ایستی دی یا په کم نیت دوی ولاړ دي د دې نه څوک نه دي خبر نه دی غلط دغه چې کوم دی نه دي اخیستل پکار او خپل کمنټ ضرور راکړئ. یاره ټول د پکار دی چې دا ویډیو سره تاسو شیر کړئ او داسې قسمه پوسټونه وغیره دا چې دي په دې مولانا پسې یا په نور څوک ورته ډیزل وایي دا ډېرې غلطې خبرې دي ملګرو دا نه دي پکار.